د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. کاف یا ک توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ک توری دی. دا ک توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ک توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ک ترڅنګ په ټکي ټکي ک توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ک توری داسې ډک کړئ. د ک توري شکل مو وپېژانده. اوس د ک په غږ خبرې کوو. ګورئ، ک د کتاب په سر کې د لیکل شوي ک غږ دی، لکه کتاب. ته ووایه کتاب، بیا ووایه کتاب. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ک توری په سر کې راشي. ک کور، ک کوزه. ګورئ، دا کتاب دی. دا پاڼې یې خړې دي. دا په منځ کې پټه یې سره او لاندې برخه یې هم سوربخون رنګ لري. دا د سر کتاب شین رنګ لري. دا کتاب سور رنګ لري. دا کتاب زیړ رنګ لري. دا کتاب زرغون رنګ لري. دا کتاب نارنجي رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه کتاب رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د کتاب په کلمه کې یو ځل د ک توری راغلی. کتاب. دلته د کتاب په کلمه کې یو ځل د ک توری راغلی دی. دغه سور د ک توری چې د ت توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم کتاب لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د کتاب لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه کتاب رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. دغه کتاب ته به شین رنګ ورکړو. دغه کتاب ته به سور رنګ ورکړو. ګورئ ورته داسې. دې کتاب ته به زیړ رنګ ورکړو. دې کتاب ته به زرغون رنګ ورکړو. دې لاندیني کتاب ته به نارنجي رنګ ورکړو. د کتاب دغه پټې ته سور رنګ ورکوو. د کتاب پاڼو ته خړ رنګ ورکوو. داسې. ګورئ ورته، دغه لاندې برخې ته یې نارنجي رنګ ورکوو. شاباس، همدغسې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول ک توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ک توری لیکل شوی دی. د ک توري په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې
د هر یوه منځخالي ک توري په سر که ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ ک توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ک توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د ک توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د کتاب د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د کتاب کلمه لیکل شوې ده. د کتاب په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ک توري په سر کې، د ب توري په سر کې. اوس د کتاب د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین. کتاب لیکل زده کوو. شاباس. مونږ کتاب لیکو. کتاب دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ک توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ک توري په سر د ک توري لیکل زده کړو. شاباس. ک توری لیکو. مونږ د ک توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ک توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د کتاب کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د کتاب د هر یوې سپینې کلمې پر سر کتاب ولیکو. مونږ کتاب لیکل یادوو. شاباس. د کتاب لیکل یادوو. کتاب لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ک توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ک توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د کتاب د کلمو کتار دی چې د کتاب لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې
معنا دا چې د ک تورې او د کتاب دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. د ک تورې لیکو. د ک تورې لیکل زده کوو. مونږ ک تورې لیکو. شاباس. مونږ د کتاب لیکل زده کوو. مونږ کتاب لیکو. کتاب دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ک تورې په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ک توري په سر ک تورې ولیکو چې لیکل یې زده کړو. مونږ د ک توري لیکل زده کوو. ک تورې دغسې لیکل کیږي. مونږ ک تورې لیکو. مونږ ک تورې لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د کتاب د کلمو کتار دی. اوس د کتاب د کلمې په سر لیکو چې د کتاب لیکل مو زده شي. آفرین. کتاب دغه شان لیکل کیږي. کتاب لیکو. کتاب لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ک تورې لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې
څو ځله د ک توری لیکو چې د ک توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ک توري لیکل زده کوو. که دغسې لیکل کیږي. موږ ک توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ کتاب لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د کتاب کلمه ولیکو چې د کتاب لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین. کتاب دغه شان لیکل کیږي. کتاب لیکو. کتاب لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ک توری چې نومې کاف او داسې لیکل کیږي، او د کتاب کلمه چې داسې لیکل کیږي. لدې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.